نه په قسم صفا کېدو نه په زمزم پاکېدو او پروت یې په زړونو داسې زنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی ډېر ښه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې مازدیګري کې را سره ممتاز خان ممتاز صاحب ناست دی او د هغه د خولې نه به څه ښکلي اشعار اورو، نو تاسو ټولو ته دې په پښتنه مینه باندې ډالوي. جي ممتاز صاحب دا یو نوی غزل دی، جی هغه تاسو ټولو ته جي ډالۍ کومه. د ارمانونو راسه جنګ دی ورته ډېر خفه یم. د ارمانونو راسه جنګ دی ورته ډېر خفه یم او زړه مې په داسې غم کې تنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی. او نه په قسم صفا کېدو نه په زمزم پاکېدو. ډېر ښه ډېر ښه. نه په قسم صفا کېدو نه په زمزم پاکېدو او پروت یې په زړونو داسې زنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی ډېر ښه. او د مستقبل فکر یې خدای ګو خیال له هم نه راځي. د مستقبل فکر یې خدای ګو خیال له هم نه راځي او په نوي کل اثر د بنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی ډېر ښه. او د غیر محرمه تر غوږونو چېرته او نه رسي. د غیر محرمه تر غوږونو چېرته او نه رسي او ډېر عجیبه د بنګلو شرنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی. او د خدای مخلوق په تېرېدو چا یې تپوس نه کوو. د خدای مخلوق په تېرېدو چا یې تپوس نه کوو، ولاړ چې هر ځای کې ملنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی. او تش په پیغورې د پردي کور نه کنډر جوړ کړی. تش په پیغورې تش په پیغورې د پردي کور نه کنډر جوړ کړی او دا کم غیرت او دا کم ننګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر ښه دی. او سوو وزرو سه به څنګه ژوند کوي ممتازه. سوو وزرو سه به څنګه ژوند کوي ممتازه، خوا کې د شمعې پروت پتنګ دی ورته ډېر خفه یم. او د ارمانونو راسه جنګ دی ورته ډېر خفه یم. زړه مې په داسې غم کې تنګ دی ورته ډېر خفه یم. ډېر مهرباني.